السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې باید دغه اپلیکیشن په روزه مبارکه کې ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. دوستانو که چیرې دغه اپلیکیشن تاسو په روزه مبارکه کې په خپل موبایل کې انسټال کړي نو بیا به ستاسو ټول ډیلی ټایمینګ په ټایم وي او له تاسو څخه به یو لمونځ او د هغه رقم یو جومات هم نه قضا کیږي او د هغه رقم دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې کې هر رقم ته ډیټ معلوم کړئ او د هغه رقم ته د اذان ټیم معلوم کړئ او د هغه رقم نور قبله معلومه کړئ او نور ډایرکشنان ټول تاسو کې معلوم کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ د دې لپاره به دوستانو تاسو په ټایټل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډیر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د مسلم پرو په نامه ده، نو دوستانو بیا به تاسو راسئ تاسو څخه ایمیل غواړي، که چیرې تاسو غواړئ چې ایمیل نه ورکوئ او د هغه رقم استعمال کړئ نو تاسو په دې باندې ټیک مارک نښان ولګوئ او دلته به دغه دوستانو تاسو سکیپ کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو سکیپ کړئ دلته به تاسو لوکیشن اون کړئ، لوکیټ مې به ووایي او دغه اپشنان به ټول تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو کوم پرمیشنانس تاسو څخه غواړي هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ. نو دلته چې کومه لمونځونه دي یعنې کوم ټایم چې د فجر سو د هغه رقم ظهر سو عصر سو مغرب سو هغه ټول به تاسو اون کړئ او انیبل نوټیفیکیشن به ووایي. کله چې وګوره دوستانو تاسو انیبل نوټیفیکیشن ووایي دغه به دلته تاسو کلوز کړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. ګوره دوستانو په ټوډې کې دلته تاسو ته د نن معلومات درکوي دغه رقم چې څو بجې دي او دغه رقم د سهار لمونځ په څو بجې کېږي، د ماپښین لمونځ په څو بجې کېږي، د مازدیګر سو ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي او دغه رقم پریز ته تاسو راسئ دوستانو دلته په پریز کې تاسو ته ټوټل یعنې د پریز ټایمینګ درکوي. ګوره دوستانو د سهار لمونځ په 2 بجې کېږي او د ماپښین په 2 سو دغه رقم مازدیګر سو ماښام سو او ماخستن سو. ګوره دوستانو هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي او دغه رقم ګوره دوستانو تاسو که قرآن وایي دلته بیا تاسو قرآن لایو راړوي، تاسو که غواړئ چې هر صورت پیدا کړئ هغه صورت دلته تاسو پیدا کولی شئ او دغه رقم ګوره دوستانو که تاسو په قبله ډایرکشن باندې کلیک وکړئ دلته بیا دوستانو تاسو په موبایل کې قبله درښیي، قبله چې په هر طرفه کله چې تاسو خپل موبایل ګرځوئ نو هغه قبلې ډایرکشن به تاسو ته درښیي، هغه دلته دی تاسو ته درښیي او په مور کې دوستانو تاسو هر شی پیدا کولی شئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو پریز ته راسئ په پریز کې تاسو خپل هم ټایمینګ ورکولی شئ چې زموږ د ماپښین جومات په 2 بجې کېږي بیا به په هغه بجې دی تاسو ته الارم وي، د سهار جومات په 2 بجې کېږي بیا به په هغونه ټایم باندې دی تاسو ته الارم وي. یعنې که تاسو دغه اپلیکیشن په روزه مبارکه کې په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو به بیخي زیاتې فایدې ځینې واخلئ. نو له ټول څخه دغه هیله لرم چې باید ټول دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، میلاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.